په مخکې زمانه کې په دې دنیا کې به انسانانو سره راکشس هم اوسېدل. دې راکشسو به د انسان شکار کو او انسانان به ژوندي خوړل. دې راکشسو کې به څه کمزوري راکشس هم و چې هغه به د مضبوطو راکشسو تنګول. په دې کمزورو راکشسو کې یو راکشس و چې د هغه نوم جی پی جی د نورو نه مکمل مختلف و. د به انسانانو سره ښه مینه کوله او د انسانانو لپاره به خوبونه تیارول. یعنې انسان چې د شپې کوم خوبونه ویني هغه به جوړول. که خاني یو ماشومه ناسته وي او هغې په ډایري کې ګوري. د ماشومې مور او پلار مړه شوي او دا په یو یتیمخانه کې اوسېدله چې د هغه ځای چې کوم اسسټنټه وه هغه ډېره زیاته سټرک وه او په ماشومانو به یې ډېره زیاته سختي کوله. ماشومه یې په دې کتابونو کې د دغه راکشسو په باره کې خبرې اورېدلې وې او دې غوښتل چې زه دغه راکشسو خوا لاړ شم، نو دې به د شپې هر قسمه وراني کول چې دا راکشس ما پسې راشي او ما بوځي. دکه شپه دا ناستې وه او یو کتاب یې کتو، خو د بار نه یو خطرناک اواز رالی او دا د هغې د کتو دپاره د کټ نه راکوش وه. دا چې د کړکۍ خواله راله نو دې ولیدو چې مخامخ یو ډسبین پروت دی او یو غټ لاس راشي او ډسبین نیغ کړي. بیا هغه ښځې راښکاره شي او هغه دا وویني چې د ماشومه ماته د کړکۍ نه ګوري، نو دا ویریږي او لاړ شي او بړستن کې ځان پټ کړي، خو هغه ښځ بیا هم راشي او دا سره د بړستن اوچته کړي او ځان سره یې وتښتي. ځان سره یې بوځي او د ملکونو یې پناه کړي او ځان سره یې خپلې دنیا ته وتښتي. څوک دا ویني او ډېر زیاته حیرانه وي چې دا ما سره څه کېږي، خو عکس یې وتښتي او لاړ شي او خپل کور کې یو سیخ ته ځوړنده کړي او بیا مخامخ سکار شروع کړي. نو سوپي ته مکمل شي او هغه د هغه ځای نه راوځي او د تښتېدو کوشش کوي، خو چې څنګه کړکۍ خواله راشي او په کړکۍ کې بار وځي نو هغه راکشس به خبر شي او هغه راشي او یو تال ته یې راوغورځوي او ځان سره یې بوځي او په میز باندې ځان سره کښېنوي. بیا د دې ماشومې مخې ته سبزي کټ کول شروع کړي چې د دې د وجې هغه ډېره زیاته ویریږي او ده ته وایي چې ما مه خوره. راکشس چې دا خبرې واوري نو هغه په خندا شي او ورته ووایي چې زه ویجیټیرین یم، یعنې زه غوښې نه خورم، صرف سبزي خورم. بیا د نجلۍ سره خبرې شروع کړي. نو نجلۍ دې تپوس وکړي چې ته څوک یې؟ هغه ورته ووایي چې زه جی پی جی یم چې کوم تا په کتابونو کې کتلي وو. بیا ځان له خوراک تیار کړي او لاړ شي او په یو کرسۍ کې کښېني. جی پی جی بیا د نجلۍ نه تپوس وکړي چې ستاسو نوم دی؟ نو هغه ورته ووایي چې زما نوم دی سوپي. پی جی چې خپل خوراک کله پوره کړي نو هغه را سوپي ځان سره واړي او بوځي او بر یې په یو ځای کې کښېني چې د هغه ځای نه دا جنۍ ونه تښتي. هغې ته ووایي چې دې ځای نه د ووتو کوشش مه کوه او دلته ویده شه. نو هغه ورته ووایي چې ما له خو د شپې خوب نه راځي. نو د جی پی جي د هغې کتاب راوړي او هغه پړاو وهل شروع کړي چې د هغې د پړاو وهلو د وجې هغه جنۍ له خوب ورشي او هغه په هغه ځای کې ویده شي. چې دا ویده شي نو جی پی جي ته وګوري چې دا ویده ده، نو هغه زر پاڅېږي او لاړ شي او خپلې خوبیه کمرې ته ورننوځي او هلته د جنۍ دپاره یو خطرناک خوب تیارول شروع کړي چې په هغې کې دې ته دا وښودلی شي که دا د دې ځای نه بار ووته نو دا به راکشس وخوري او مړه به شي. او هغه شان ته وشي دا جنۍ خوب ویني چې دا راپاڅېږي او جی پی جي ویده وي او دا یو کړکۍ په ذریعه باندې د دې کمرې نه بار راوتښتي. خو چې دا څنګه تښتي نو دغه ټایم کې یو راکشس راپاڅېږي او دا ونیوي او خولې ته یې واچوي او مخې سره یې وخوري او دا یکدم بیا د خوب نه را بیداره شي. دا د دې جی پی جي ته وایي چې دا ټول کار د ستا و که نه، ځکه چې ته صرف خوبونه جوړولی شي بل هېڅوک نه. جی پی جي هغې ته هېڅ څه ونه وایي او ځان سره یې واړي او په یو ټیبل باندې ځان ته مخامخ کښېنوي. بیا یو شین شربت ځان ته واچوي چې هغه جنۍ هغې ته ګوري نو ډېره حیرانه وي. جنۍ د هغه نه تپوس وکړي چې دې شربت څه کمال دی؟ نو هغه ورته وایي چې ته به یې اوس ووینې او بیا هغه شربت ټول بوتل په خوله راواړوي او ویسکي. لږ ساعت نه بعد د جی پی جي لاندې نه هوا شروع شي او بره د راکټ غونته کې والوځي. دوی لګیا وي او دا مستي کوي چې اچانک د بار نه یو غټ راکشس راشي. جی پی جي ته خپله ګوته وښیي چې زما دا ګوته زخمي شوې ده او ما له دې علاج وکړه، خو اچانک په هغه باندې د انسان اوبې ولګي او جی پی جي ته وایي چې تا یو انسان ساتلی دی او بیا د انسان ته علاج شروع کړي. دغه ټایم کې سوپي ته مکمل شي او هغه په یو کریله کې ورننوځي او بیا راکشس هغه کریله راوالي. نو جی پی جي ورته وایي چې انسان نشته، دا خو کریلې بي دی. نو هغه چې هغه بي راښکي نو وایي چې په دې کې انسان دی، ځکه کریلې مخکې داسې بي نه و. چې څنګه د هغه کریلې نه چک وخي نو جی پی جي د هغه لاس ونیوي او ورته وایي چې دا خو به کریلې نه خوړه، نن څنګه د کریلې نه چک وخي. هغه کریله لرې وغورځوي او د جی پی جي هغه بوتل ځان سره والي او بار وځي او جی پی جي ته ووایي چې زه بیا راځم. چې هغه لاړ شي نو جی پی جي هغه کریله راوالي او په یو میز باندې کېږدي او د هغې نه هغه جنۍ راوځي چې هغه ټوله څښا شوې وي په هغه کریله باندې. نو جی پی جي ځان سره هغه په لاس کې کښېني او هغه خوفیه کمرې ته یې ځان سره بوځي چې کوم ځای کې به هغه خوبونه جوړول او بیا هلته یو بمبې د لاندې کښېني چې هغه ولامبي او خپل ځان صفا کړي. بیا یې اور ته ونیوي چې لږه ګرمه شي او بیا یې په میز باندې راکوزه کړي او څه کپړې راوړي او د هغې مخې ته یې واچوي او ورته ووایي چې په دې ځان له کپړې خوښې کوه واچوه او بیا په خپلې لاړ شي او یو ونې ته وخیږي او هلته د سوپي دپاره یو ځای تیار کړي او د هغه کتاب خو هم هلته کښېږدي.
سوپی هم په کپړو اچولو کې مشغوله وي او ځان له کپړې اچوي. دغه ټایم جی پی جي هم د دې خوا د راشي او سوپی هم راپاسي. جی پی جي وویني چې دی یو سور جاکټ اچولی دی، خو جی پی جي دې ته سم ونه وایي او ورته ووایي چې ته ډېره ښه ښکارې. بیا دې جاکټ ته ښه په غور سره وګوري او ځان سره دا سوپی بیا والي او هغه ونې ته ځان سره وخیژي او هلته په هغه کمره کې کیني او ورته ووایي چې دې کمره کې ویده شه، دا ستا لپاره ډېره زیاته سیف ده. ورته ووایي چې زه سکار پسې ځم او ته ویده شه. نو سوپي ورته ووایي چې زه خو هم تاسو ځم، ما د شپې خوب نه راځي. جی پي جي له دې دا خبرې اوري او ورته ووایي چې زه تا ځان سره نشم بوتلی. نو سوپي له خوا د راشي ورته ووایي چې پلیز ما ځان سره بوځه او جی پي جي مجبورا ځان سره هغه روانه کړي. جی پي جي بار روزي نو هغه وویني چې په لاره کې ټول راکشس ویده دي. جی پي جي د هغې د پاسه خپې اړوي او پټ په پټه د هغه ځای رواني او د وتو کوشش کوي، خو یو راکشس پوه شي او د خپې نه ونیوي او راویې غورځي او دغه ټایم دا ټول راکشس راپاسیږي. سوپي د هغه ځای نه وتښتي او مخامخ یو ګاډی ولاړي په هغې کې پټه شي او هغه راکشس د جی پي جي راټینګ کړي او د هغه تنګول شروع کړي او بیا هغه جی پي جي راوالي او یو بل ته پاسونه کول شروع کړي، یو بل ته پاسکۍ راپاسکۍ. یو راکشس ځان سره دوه ګاډي والي چې په هغې کې سوپي هم وي او بل راکشس مخامخ یو ټرک راوالي او په هغې باندې جی پي جي کینی. هغه ټرک له دیکه ورکړي او مخامخ ورته هغه بل ټرک هم را روان وي. سوپي چې دا حالت وویني نو هغې ته اندازه وشي چې دا ټرک جنګېدو والا دی او بیا د ټرک هغه سټیرنګ تاو کړي چې د هغې په ذریعه هغه جی پي جي راشي او د کس نه ولګي او هغه کس بېهوشه شي او دغه ټایم کې موسم خراب شي او باران شروع شي. د دې نور راکشسو د باران نه ډېره یره کېږي نو دوی زر د سایډ ته وتښتي او په یو کنده کې پټ شي. دغه ټایم کې جی پي جي ته موقع میلاو شي او هغه په بیګ ځان سره سوپي والي او د هغه ځای نه وتښتي. خو یو غلطي وشي چې راکشس خپې پسې د سوپي هغه کمبل نښتي او هغه ته اندازه وشي چې جی پي جي سره یو انسان هم دی. خو بیا جی پي جي د هغه ځای نه وتی وي او خپل منزل سره ته ډېر نږدې وي او بیا هغه خپل منزل ته راورسي چې کوم ځای ته دی راتلو. دا سوپي د جی پي جي نه تپوس وکړي چې ته څه له راغلی. نو جی پي جي ورته ووایي چې زه خوبونه نیولو له راغلی یم، دلته زه خوبونه رانیوم. او بیا سوپي یو سیند غاړې لاړ شي چې په هغې کې عجیبه رڼاګانې وي. هغه جی پي جي ته وګوري او هغه ته ووایي چې دا به ته څنګه راټینګې. نو جی پي جي په خندا شي او په منډه راشي او هغه سمندر ته ور ودانګي او چې سوپي وویني نو هغه سایډ ته ژوندی وي. نو سوپي هم رامنډه کړي او هغه اوبو ته ور ودانګي او بل سایډ ته راوځي. هغه هلته وویني چې دا خوبونه څنګه جوړیږي او بیا جی پي جي دا خوبونه څنګه رانیوي. بیا یو جی پي جي یو خوب راونیوي او په یو ډبي کې بند کړي. سوپي هغه ډبي ته نیغ ګوري او هغه خوب لګیا شي چې په ډبي باندې د سوپي شکل شروع کړي. دې دا ثابت شو چې دا د سوپي خوب و. بیا جی پي جي د سوپي ته ووایي چې ته هم کوشش وکړه او یو خوب راونیوه. بیا سوپي منډه کړي او د خوب د رانیولو کوشش کوي، خو دا پکې یو خطرناک غونډه کې خوب راونیوي او جی پي جي یې ورکړي. نو جی پي جي ورته ووایي چې دا خو ټول نه خطرناک خوب دی او په یو ډبي کې بند کړي او بیا ځان سره سوپي والي او لاړ شي دنیا ته چې دا خوبونه اوس انسانانو ته ورکړي. هلته دا یو د ماشوم کمرې خواله راشي او د هلته نه یو خوب راوالي او د هغه ماشوم خولې خواته یې ورغورځي چې هغه د ماشوم تیر شي او بیا سوپي ته دا خوب ایکسپلین کړي چې دی له ما داسې خوب وکړه چې دی پکې یو آرمي افیسر یو پلار د ده نه ډېر زیات امپریس وي. سوپي په دې هر څه لیدو باندې ډېره زیاته حیرانه شي او بیا جی پي جي سره واپس د جی پي جي د ځای ته روانه وي چې هلته جی پي جي وویني چې هغه نور راکشس لا ویښ دي ویده شوي نه دي. نو د جی پي جي په زړه کې یاره راشي چې هسې نه دا راکشس ما سره سوپي وویني او ګیره کې ویې خوري. نو هغه د دې غمه ځان سره هغه سوپي راولي او د یتیمخانې مخې ته یې پرېږدي. چې سوپي راپاڅېږي نو هغه مخامخ جی پي جي وویني چې هغه د هغه ځای نه روان وي او هغه سوپي په هغه ځای کې پرېږدي او جی پي جي د هغه ځای نه لاړ شي. سوپي په هغې پسې ډېر زیاته خفه وي او راشي او د کمرې چت ته راوخیږي او د هغه ځای نه د خودکشۍ د کولو کوشش کوي، خو چې څنګه راودانګي نو جی پي جي راټینګه کړي او ځان سره یې واپس بوځي، هسې نه چې دا خودکشي وکړي. جی پي جي چې خپل ځای ته راشي نو هغه نور راکشسان ورته ناست دي او لا ویښ وي او ده په انتظار وي چې دی خپلې کمرې ته څنګه راشي نو هغه راکشس هم ورپسې هلته رادننه شي او د نه تپوس کوي چې هغه جینۍ څه شوه. نو هغه ورته ووایي چې ما ته خو پته نشته. نو هغې د جی پي جي هغه ټول ارڅه مات کړي او کور ول ټول خراب کړي او دا راکشس د سوپي پسې بار ګرځي او سوپي د هغې نه د پټېدو کوشش کوي او په دې دوران کې سوپي لاړ شي او یو وړوکې کمره غونته کې وي هغې ته ورننوځي چې هلته سوپي وویني چې دلته د انسان د استعمال هر شی پروت دی او بیا یو پینټینګ هم وویني چې دی کې یو وړوکی ماشوم وي. خو دغه دوران هغه راکشس بیا یو ګوت راننه باسي او د دې نیولو کوشش کوي چې جی پي جي ته غوسه ورشي او هغه یو سیخ راوالي او د راکشسو پسې ونیوي نو راکشس ویریږي او د هغه ځای نه وتښتي.
بیا سوپی په کمره کې یو ورانی تصویر وویني چې د هغې په ذریعه د سوپی دماغ ته یو آیډیا راشي او هغه جی پی جي د اواز کې چې راشه زما په ذهن کې یو آیډیا راغلی ته به لاړ شي او رانی سره میلاو شي خو د هغې نه مخکې د رانی دپاره یو خوب جوړ کړه چې په هغې کې رانی دا وویني چې په دنیا کې راکشس شته او هغه د انسانانو شکار کوي او انسانان خوري د جی پی جي آیډیا خوښه شي او هغه شان ته وکړي او خوب تیارول شروع کړي چې په هغې کې هغه عجیبه شیزونه ایډ کړي او چې دا خوب کله تیار شي نو دی ځان سره خوب والي او لاړ شي د رانی محل ته او هلته د کړکۍ په ذریعه دا خوب د رانی هغه کمرې ته ورپرېږدي چې دا خوب د رانی تیر شي چې سهار شي نو رانی اچانک راپاڅېږي او خپل اسسټنټ راوغواړي او هغې ته ووایي چې ما ډېر خطرناک خوب ولیدو چې په هغې کې سراکشس و او هغه انسانان یې خوړل چې هغه اسسټنټ اخبار راوالي نو هغه په اخبار کې هم وویني چې دنیا نه څه انسانان غیب شوي دي رانی چې راپاڅېږي او هغه د کړکۍ خواله راشي نو په هغې کې هغه ماشومه ولاړه وي نو رانی هغه ماشومې ته ووایي چې ته خو ما په خوب کې وړي نو هغه ورته ووایي چې دا خوب حقیقي خوب و بلکې دا دروغ خوب نه و او بیا سوپی جی پی جي ته آواز وکړي چې راشه رانی سم میلاو شه جی پی جي خو د ونې د شا نه راوځي او د رانی خواله را روان شي او رانی له خواله راشي او رانی ته سر ښکته کړي چې د هغې په ذریعه د رانی د دې دا کار ډېر زیات خوښ شي او جی پی جي ته د روټۍ دعوت ورکړي او خپل محل ته دننه راوغواړي او بیا جی پی جي دپاره یو میز او یو کرسۍ ویښې وي چې جی پی جي راشي او په هغه کرسۍ باندې کینی او بیا د هغه مخې ته مختلف قسم کې خوراکي کیدي جی پی جي چې دا خوراکونه لږه شان خوراکه والي نو هغه خوراکه ډېره زیاته خوښه شي او بیا د رانی شکریا ادا کړي او بیا رانی ته ووایي چې مال ته خپل څه سپایان راکړه چې زه پې هغه نور راکشس ګیر کړم ځکه موږ ایډې زیات تنګ کړي نو رانی هغه شان ته وکړي او هغه له خپل سپایان ورکړي چې هغه د جی پی جي سره د هغه دنیا ته لاړ شي جی پی جي چې خپلې دنیا ته راورسېږي نو لومبی هغه زر خپلې کمرې ته لاړ شي او د هغه راکشسو لپاره څه خطرناک خوب جوړ کړي چې د انسانان به راشي او تاسو به ګیر کړي او ګرفتار به هم کړي چې د هغې په زړه کې یره پیدا شي او بیا د راکشسو خواته راشي او د راکشس ټول ودوي جی پی جي چې کله ځي او دې ته دا خوب ورچي نو دغه ټایم کې جی پی جي ته رایاد شي چې زمانه خو هغه اعلی د رانی د کور خوا کې پیره شوې وه چې کومې په ذریعه به ما انسانانو ته خوبونه ورچول د سوپي دا خبره خوښه نه شي او هغه ځان سره خوبونه والي او د راکشسو منځ له لاړ شي چې اکه ځای کې په یو راکشس هم راپاڅېږي خو سوپي زر د بوتل اوچت کړي او ځمکې ته راواچي او ماتې کړي او د هغې نه هغه خوبونه راوځي او د راکشسو پوزې او غوږونو ته ننوځي راکشس راپاڅېږي نو د هغې په زړه کې یو یره وي چې د انسانان به راشي او اوس به موږ ګیرئ نو هغې کې خو یو پاتې شوی وي نو هغه جی پی جي راټینګ کړي او چې څنګه هغه د سوک ورکوي نو دغه ټایم کې انسانان راشي او هغه ټول راکشس ګیر کړي ټول راکشس ځان سره په هلیکاپټرو کې اوچت کړي او ځان سره یې بوځي او سوپي او جی پی جي ته خلاص شي او دا ټول راکشس ځان سره بوځي او هلته مخامخ یو غر وي او د غر خواته یې وغورځوي چې د هغه د غر نه تلو بل هېڅ څه لاره نه وي او د هغې په سر باندې څه سبزي هم وغورځوي ورسره یې د سبزۍ تخم هم وغورځوي چې دې ځان له سبزي په خپله کري او بیا خوري او دا فلم په دې زمانه ختم شي که دا ویډیو خوښه شوی وي نو دا ویډیو سره لایک کړئ او دا چینل سره لازما سبسکرایب کړئ